بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن زموږ ډیره د خوشقسمتۍ خبره ده او خصوصا د روخان ادبي جرګې دا اعزاز دی چې کوم زموږ سینیر لیکوالان، ادیبان، شاعران، محققین راغلي دي. هغه د الله پاک ملمانه نو هغه موږ ته الله پاک دا اعزاز راکړی چې موږ د دې قابل شي او هغه ځان څخه راوستي دي. یو 2 ساعته یې موږ له راکړي دي. تر اوسه پورې دا تیر 2 کلونه خو داسې تیر شوي چې کرونا او یو څه بل څه ډېر ملګري زموږ د سعودي عرب نه تللي دي. اوس انشاءالله چې هغه بیا ریوایو کېږي لږ لږ او ملګري بیا انشاءالله راځي او دغه شانتې زموږ سینیر یا زموږ چې خاص کوم ادیبان دي هغه ملګري چې هغه مشران دي او په ادب کې برخه د کنټریبیوشن دي، هغه عمرې له راشي، هغه حج له راشي، نو دا زموږ اعزاز وي چې موږ ورله بلنه ورکړو، هغه یې راوغواړو. نن د پښتو ادب، د اردو ادب او د انګریزي ادب یو لوی استاد پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې پېښور سره تعلق ساتي او زما ډېر زوړ ملګری دی. موږ وخت یو ځای تیر کړی دی اسلام آباد پنډۍ کې. دا زموږ خوشقسمتي ده چې نن هغوی راغلي دي. لکه تاسو ته چې پته ده چې ډاکټر صاحب د پښتو ادب حوالې سره او داسې یو اړخ نشته چې د هغوی نه پاتې او هغوی په هغې کې کار نه وي کړی، تحقیق یې نه وي کړی، محنت یې نه وي کړی. که هغه د اردو حوالې سره دی، که هغه د پښتو حوالې سره دی، که هغه تاریخ حوالې سره دی، که ادب دی، که ژبه ده، ایون د ژبې حوالې سره، لینګویسټکس حوالې سره هم د دوی خدمت او بیا برابر په اردو کې هم هغه شانتي د دوی خدمات دي. لکه یو وخت داسې و چې موږ به اورېدل چې ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب او ډاکټر حنیف خلیل صاحب د یو کس هم 20 کتابونه د پښتو دي او 20 د اردو دي. دغه شان د ډاکټر حنیف خلیل صاحب دوی دواړه په یو ځای کې روان. خو ماشاءالله ډاکټر حنیف خلیل صاحب اوس ورسره لکه موږ واورېدل چې انګلیش کې هم کتابونه چاپ کړه. نو دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده او تقریبا د دې کتابونو تعداد د 80 نه تجاوز کړی دی او دا کتابونه اسندان داسې نه دي چې کینه او ته سفرنامه ولیکه، نه، هر کتاب باندې مهنت شوی دی، په هر کتاب ډیره خواري کړې ده او ځینې دې ته پروجیکټونه میلاو شوي دي چې هغه که د اکیډمي اف لیټرز دي، که هغه ته مقتدره قومي زبان دي. اوس خو هغه لینګویج نیشنل لینګویج اتارټي له نوم بدل کړی دی، نیشنل لینګویج ډپارټمنټ که داسې ورته څه وایي. په دوی د هغه هم پروجیکټونه کړي، د پښتو اکیډمۍ هم کړي دي. نو هغه هم ډېر لوی خدمات دي په حمزه بابا، په غني خان او رحمان بابا، رحمان اجاز ډېر کار یې کړی دی. په هر یو ستر شاعر کاکاجي صنوبر حسین دوی ډېر خدمات دي. کم کم به بنده یادوي. خصوصي دا اردو کې کتاب راغی، د هغې نوم دی پښتو ادب 1947 سے اب تک، یعنې داسې څه نوم یې دی که نه دغه شان. نو دغه ټولې پکې تاریخ را یو ځای کړی. بل زموږ په اسلام آباد کې تنظیم د ادب مینان دې نه مخکې پښتو ادبي سوسایټي هم وه. په ادب مینانو کې الله پاک دې وبخي سید ګوهر صاحب، نو هغه وخت کې 2004 کې ډاکټر صاحب هغه وخت کې نوی نوی اسلام آباد ته راغلو. نو زمونږ په هر یو غونډه کې هر میاشت کې به هغې کې شرکت نه بلکې هغې کې به مکالمه کوله. لکه ما چې به دوی ته کتل چې په کم عمر کې هم دوی ښه بحث کړی دی، یعنې په تنقیدي غونډو کې د ټولو نه زیات چې بحث کې به چا حصه اخیسته هغه ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی. نو الله پاک دې ول عمر ورکړي، ښه صحت ورکړي. په دې لږ عمر کې، په دې لږ وخت کې چې دوی کوم خدمات کړي دي پښتو ادب له، پښتو تاریخ له او پښتنو له، نو هغه د تاریخ کې د لیکلو دي او انشاءالله چې هغه به تر قیامته پورې جاري. او د دې نه پس هم زموږ دعا ده چې الله پاک دې دوی له نورم صلاحیتونه ورکړي، نورم ورله په لاس کې په لیک کې ورله برکت واچوي چې نور پښتو ادب کې ښې فنپارې زموږ مخې ته راشي
خصوصا دای چې کوم کار د کاظم خان شیدا باره کې کړی د هغه چې کوم لکه زمونږ په پښتو ادب کې هغه مشهور دی چې ډېر ګران شاعر دی څوک دغه په شعر نه پوهېږي خو هغه ډاکټر حنیف خلیل صاحب یا انور الحق کاکا خیل صاحب د عطا الله جان ایډوکیټ صاحب هم یادېږي خو دې کې شرحه چې کومه زخیم کتاب لیکل شوی دی هغه ډاکټر حنیف خلیل صاحب او دومره محنت یې کړی لکه وختي چې دی رالم نو ما ته تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب ستاسو خو د اردو کې ماسټرز کړی دی په پښتو کې ماسټرز یې کړی دی او هغې ګولډ میډلیسټ دی دا او پی ایچ ډي دی کړی دی هغه مزاحمتي ادب او دا ترقي پسند ترقي پسند دغه د دې عنوان هغه یعنی ډیر لوی کار دی خدا د کاظم خان شیدا والا دا یو داسې چې انګلیش کې د چیلنجینګ جاب وي دا ډیر ګران کار دی نو ما دینه وختي ته پوسو چې پښتو خو زما لکه زه پوه شم چې ستاسو سبجیکټ دی یا اردو خو هغه خو لکه زیات تر چې کوم هغه لیکونه دي کوم شعرونه دي په هغې کې ذخیره ده د فارسۍ نو آیا تاسو فارسي کله او کوم ځای زده کړې ده که نه نو بیا دی وایي چې نه ما باقاعده کورسونه کړي دي په خانه فرهنګ ایران یعنې په پېښور کې او دی بیا سټډي کړې ده بیا څه افغانستان والا وروڼه ورسره یو ځای پاتې شوي دي هغه چې کوم فارسي یا دری سپیکینګ نو دی د هغې نه هم استفاده کړې ده خو په دی کې یو څیز دا ډېر زبردست دی چې دی په دې څیز کې کنجوسه نه دي لکه چې څه ورته راغلي دي سینې ته هغې بس مونږ ته راسپړ دي که هغه د فیسبوک په لاره دي که هغه د کتاب په لاره دي که هغه د ټي وي په لاره دي په هر ذریعه دی دا کنجوستیا نه ده کړې دی خپل علم مکمل هغه مونږ ته راسپارلی دی په هغې کې دی کنجوستیا نه ده کړې نو مونږ نن ډاکټر صاحب ډېر خوشحاله یو چې تاسو مونږ سره یې الله پاک دې تاسو له نور همت درکړي نور د درله خدای پاک طاقت درکړي چې د پښتو ادب او زمونږ د پاکستان زمونږ د ملک خدمت وکړي ډېره مننه تاسو الله مو خوشحاله لره ټول ناول خو زه شکرګزار یم د روښانه ادبي جرګې د ټولو غړو د ټولو ملګرو او بیا ډېر خصوصیت سره د عطا صاحب چې لکه دوی هم ذکر وکړو زما ډېر زوړ تعلق دی دوی سره او په اسلام آباد کې چې زه 2004 کې راغلم نو دوی مخکې نه موجود وو نو د دوی په هر میاشتنیز اجلاس او په غونډه کې به زه شریکېدم او عطا صاحب هلته هم ډېر سرګرم وو یو منتظم غونډې او خلک به یې راغونډول او زموږ دغه غونډو رودادونه ریپورټونه به یې هم محفوظ کول نو زما ملګرتیا د هغه وخت نه ده او د هغې نه پس هم مسلسل دوی سره زما رابطه د فیسبوک په لاره هم او داسې په نورو ذریعو هم نو زه چې راغلم راغلی عمرې لوم خو ما ټول ناول رابطه عطا صاحب سره وکړه ټول نه نږدې ملګری زما عطا صاحب نور ما ته اندازه نه وه چې څوک څوک دلته دي خو عطا صاحب هم ډېر خوشحاله شو اول خو زما اندازه وه چې دی کلي ته تللي دي نو ما ورته په میسج کې دا وویل چې یاره ما خو دا اندازه ده چې تاسو کلي ته تللي خو زه بیا هم رابطه کوم نو هغه خوشقسمتیانه دوی راغلي وو چې یاره زه دلته یم او دغه شانتې یو محفل موقع پیدا شوه چې زما د ټولو ملګرو سره ناسته ممکنه شوه نو ډېر شکرګزار یم چې داسې محفل کې د عطا صاحب له وجې زما ناسته ممکنه شوه او دغه شانتې ملګري راغله دوی سره خبرې اترې روانې دي او دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ډېره مننه ډاکټر صاحب خبرې به کوو کم شپ به لګي اول سوال دا ملګري به هم په سوالونو کې حصه اخلي او دا زموږ دپاره لکه دا موقع ده چې څومره زیات لکه ما تاسو ته په لاره خبره وکړه چې جوشي صاحب ما څخه شپه کړې وه نو هغه د شپې ما بغیر د سواله نه دی پرېښی او هغه ما ځان سره ترې خوندي کړي دي که نه نو داسې کس چې راشي نو هغه نه لازمي شعر او شاعري هغه خو کېږي هم ښه شی دی خو خبره ده چې څومره سوالونه چا په ذهن کې نو ملګري به هم دی کې حصه اخلي اول سوال زمونږ لکه دا جوړېږي چې د دې پښتنو د اصل نسل باره کې چې کومې خبرې دي یا کومې نظریې دي لکه پښتانه چې کوم دی آریان دي پښتانه بني اسرائیل دي پښتانه ایرانیون نسل دي پښتانه مخلوط النسل دي پښتانه چې دی نو یونانیون نسل دي یا پښتانه هېڅ نه دي دا صرف یو پښتون قوم دی یا اوس چې لکه پریشان خټک صاحب یا غنی خان د دې ټول خپل یو سټینس دی تاسو کم یو سټینس اخیستی دی چې کم یو تاسو ته زیات نږدې دی او هغه تاسو دا ګڼئ چې نه په دې کې دا صحیح وي
عطا صاحب زما یو کتاب دی اردو کی تشکیل میں پښتونوں کا کردار خدي هغه چاپ کړی دی هم د مقتدره قومي زبان خدي نو په هغې کې اصل موضوع خو زما دا ده چې د پښتنو د ژبې او د تهذیب او د تاریخ په اردو ژبه اثرات څه دي صحیح د هغې نه مخکې یو باب ما په دې لیکلی دی چې پښتانه دي څوک صحیح د دې جرړې څه دي دا څومره زاړه خلک دي د دې شناخت څه دی د دې جغرافیه څه ده د دې اصل استوګنې ځای څه دی او څنګه خواره شوي دي لهجې یې څه دي او بیا د دې په هندوستان په هندوستاني ژبو او خصوصا په اردو اثرات څنګه مرتب شوي نو زه به د هغه ړومبۍ برخه چې زما د کتاب ده د هغې په بنیاد به زه ستاسو د پوښتنې جواب کې ووایم چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې د پښتنو د اصل نسل بنیاد او جرړو په هکله نظریې زیاتې دي څه نظریې خو ډېرې زر هغه رد شوې رات شي چې په هغې کې دا ده که نه چې پښتانه د حضرت ابراهیم علیه السلام د یو بیبي کتوره اولاد دی خدي نو دا یو نظریه وه چې پښتانه بني کتوره دي صحیح دا نظریه ډېره زر رد شوه بیا غني خان چې کوم کتاب لیکلی دی دی پټان پټان. اسکچ هغوی یو بنیاد دا ایښی و چې د پښتنو دا شکلونه او دا کړه وړه او پوزې او سټرکچر او ساخت د یونانیانو غوندې دي نو هغه نظریه هم قبوله نه کړی شو دغه شانتې یو نظریه د پښتنو سره د نفرت او د تعصب په بنیاد مغولو لیکوالو جوړه کړې وه چې پښتانه دیوزاد دي دا د یو دیو نسل دی د جناتو سره نږدې دي او د کوه کاف په دې غرونو کې آباد دي او په یو وخت کې د موسی علیه السلام سره بغاوت کړی و د فرعون ملګرتیا کړې و دا قسمه خبرې چې دی د مغولو لیکوالو راخستې وې او بیا په هغې کې بنیادي ماخذ یې ښودلی و تاریخ فرشته صحیح او تاریخ فرشته چې بیا ما په خپله وکتو نو په هغې کې دا خبره وه او هغې لیکلي و چې دا په مطلع الانوار نومي کتاب کې لیکلی شوي چې دا د دیو نسل دی نو د دې د دیوزاد د نظریې په تردید کې پښتنو دا سوچ وکړو چې دا خو د پښتنو د بدنامۍ خبره او د پښتنو څه اصل نسل معلومول پکار دي نو د جهانګیر مغول حکمران په د دربار کې یو پښتون چې د هغه نوم خان جهان لودي صحیح خان جهان لودي د خپل دور یو مورخ چې دی پیدا کو چې د هغه نوم نعمت الله هروي نعمت الله هروي په فارسی کې یو کتاب لیکلو مخزن افغاني صحیح په مخزن افغاني کې هغه دا کوشش وکړو چې د پښتنو په ضد او د هغوی په مخالفت کې د منفي پروپاګاندا ختمه کړي نو د منفي پروپاګاندا ختمولو دپاره هغوی د پښتنو سره سره د انسانیت یو ارتقا هم ولیکله بیا د پیغمبرانو بیا د بني اسرائیلو بیا د سامی مذهبونو د نسلونو یو تاریخ ولیکلو او په هغې کې یو نظریه دا هم ورکه چې د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې ملک طالوت یو شخص تیر شوی دی او د هغه په دور کې بیا یو دوه کسان د ملک طالوت په اولاد کې راغلي دي چې د یو نوم ارمیا دی د یو برخیا دی د ارمیا زوی افغانه دی د افغانه اولاد افغانز دي څومره افغانز یا پښتانه چې دي دا د افغانه اولاد دی او دا د ملک طالوت سره نزدېکت لري یعنی نسل هغه کړی ورسره یو ځای کېږي او دا د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې دا بنیاد را شروع شوی دی او بیا دا خبره راځي نو د مختلفو سامی مذهبونو سره د اسرائیلی انبیاء کرامو د تاریخ سره مخ په وړاندې راځي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور ته چې خبره را رسي نو په دغه دور کې نعمت الله هروي یو شخصیت پیش کوي کیس عبدالرشید دغه درې زامن سړبن غورغشت بیټن او بیا دا کیس او دغه درې زامن او دغه قبیله ټوله راځي عرب ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي او من حیث القوم مسلمانان کیږي او د دې نه پس ته د سړبن نه سړبني قبیله جوړیږي غورغشت نه غورغشتي جوړیږي او بیټن نه بیټني جوړیږي او دا تسلسل را روان دی دې نظریه ته وی اسرائیلی نظریه یا بنی اسرائیل دا نظریه تقریبا څلور نیم سوه کاله ولاړه وه او په دې باندې یقین و چې دا پښتانه بنی اسرائیل دي یا سامی دي روشن خان کاکا په دې کتاب لیکلی دغه تذکره هم شته او پټانو کې اصلیت یو بیل کتاب دی نو هغه او یو شمېر نورو لیکوالو چې دی د دې نظریې تایید کړی دی زمونږ په دې شلمه صده کې چې کوم تحقیقي یو ارتقا روانه و نوي محققین را پیدا شو نو په هغې کې څه د افغانستان محققین
چې پای کې عبدالله حبیبي صاحب هم شامل دی، احمد علي کوهزاد هم شامل دی، او زمونږ د پښتونخوا بهادر شاه ظفر کاکا خیل او ځینې نور مورخین پریشان خټک صاحب تاسو ذکر وکړو. دا یو داسې د محققینو نوې ګروپ و چې دوی دا وویل چې پښتانه بني اسرائیل نه دي بلکې پښتانه آریایي قبیلو سره تعلق لري، او دغه نظریې په سپورټ کې پریشان خټک صاحب هم دا پریشان خټک صاحب ټولې نظریې راخستې دي، بیا د دې نظریې تایید کړی دی، ورسره اضافه دا کړې ده چې پښتانه دي صحیح او دوی په خپل نوم یادول پکار دي. نو په خپل نوم هم داسې یادول پکار دي چې کومې آریایي قبیلې وي په هغې کې یو قبیله داسې وه چې د هغې نوم و پکتین، او د دې پکتین ذکر چې دی دا بالکل 4.5 زره کاله مخکې په ریګوید او نورو ویدونو کې موجود دی. نو دغه پکتین قبیلې ژبه هم شته، پکتي، دغه پکتین قبیلې علاقه هم ښودلی شوې ده، پکت. او بیا زه دا وایم چې که ریګوید وکتلی شي نو د پښتني جغرافیې ځینې نورې نښې هم پکې شته، لکه زمونږ کورم ایجنسي ده، په دې کې یو وخت کې دریابونه بهېدلي دي، نو د هغې نوم راغلی دی کرومو په ریګوید کې. دغه شان درې کابل اوس هم موجود دی، د هغې نوم راغلی دی کوبا. درې سوات اوس هم موجود دی، د هغې نوم راغلی دی سواستو. نو د دې جغرافیې د سنسکرت ژبه کې د په سنسکرت ژبه کې دي. او بیا دا هم زه تاسو ته وایم چې د سنسکرت ژبې او د پښتو ژبې ډېر زیات نزدېکت هم، او بیا دا هم زه ورسره اضافه کوم چې د سنسکرت ژبې ډېر لوی عالم پانینی چې د سنسکرت ګرامر یې لیکلی دی، ستاسو د لاهور صوابع د لاهور اوسېدونکی و، د حضرت عیسی علیه السلام نه هم 300 کاله مخکې. نو د پانینی د سنسکرت چې ګرامر لیکلی دی د پکې د پښتو ټکي استعمال کړي دي، جملې استعمالي کړي، دا په خپله د چوټا لاهور یا د صوابع اوسېدونکي او ټکسلې ته به راتلو د درس لپاره. نو هغه پانیني نه هم ظاهرېږي، د سنسکرت د نورو کتابونو نه هم ظاهرېږي، څرګندېږي، او د ویدي ادب نه هم څرګندېږي چې د پښتنو 3 زاویې داسې دي چې هغې نه دا خلک آریایي ښکاري، یعنې لساني زاویه چې ژبه د سنسکرت سره نږدې ده، جغرافیایي زاویه چې زمونږ د پښتنو دا بیلټ چې دی دا د آریایي قبیلو، یعنی یو طرف ته ایران بل طرف ته هند، په منځ کې باختر یا موجوده افغانستان، یا دا د کوه کاف یا کاکیشین غرونو دا سلسله، په دې کې پښتانه آبادو. نو دا جغرافیه هم د آریایي قبیلو ده. د ژبې زمونږ ایرانی یعنی فارسی چې پخوا به ژند یادېده، نو ژند یا پهلوي او بیا پښتو او بیا سنسکرت، دا ژبې هم په یو پټی کې دي، دا جغرافیه هم په یو پټی کې ده، تاریخي حوالې سره زموږ ذکر په سنسکرت او په ویدونو کې موجود دی. نو دا یو نظریه قایمه شوه چې دا پښتانه آریایي کېدی شي، او زما په خپل هم دا رایه ده چې آریایي قبیله چې دی یا آریایي قبیلو کې د پښتنو موجودګي چې ده تقریبا 4.5 زره کاله مخکې د دې تاریخي حواله، جغرافیایي حواله، لساني حواله دا عقل مني. البته زه دا وایم چې که د دې نوم په ریګوید کې پکتین دی نو د آریان ویلو په ځای ورته پکتین ویل زیات مناسب دي، ځکه چې پکتین خو په وید کې موجود دی، نو دا پته نه لګي چې د وید نه مخکې به د پکتین موجودګي څومره زړی، خو دا زموږ سره زوړترین تاریخي دستاویز دی، دې نه مخکې خو پکتین موجود دی. نو کوم د پکتین په نوم یاد کړو، نن هم د پکتین نه پښتین او پښتون جوړیږي.